د پاکستان الزامونو ته د طالبان غبرګون وایي امریکایي وسلې ستاسو جنرالانو پر ټي ټي پي خرڅې کړي. د افغانانو په اړه د غږ پورته کولو پر ځای پر پښتنو او بلوچستانو وحشتونه بند کړئ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو استخباراتو اړوند المرصاد رسنۍ لیکلي په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي عثمان جدون یو ځل بیا هڅه وکړه چې د خپل هیواد د ناکامۍ پړه پر افغانستان ور واچوي. په داسې حال کې چې نوموړي وویل اسلامي امارت ګواکې تحریک طالبان پاکستان یعنې ټي ټي پي ته اسانتیاوې او پرمختللې وسلې ورکړي او دا چې د ټي ټي پي 6,000 غړي په افغانستان کې میشت دي. که خو د پاکستاني حکومت استازي او وزیران هر څو ورځې وروسته دغه ډول بې بنسټه څرګندونې کوي چې ظاهرا هدف د خپلو کورنیو ستونزو څخه د خلکو پام اړول وي. د افغانستان اسلامي امارت یو خپلواکه دولت دی چې د نورو هیوادونو پر خپلواکۍ باور لري او هیڅکله خپله خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پي د شتون ادعا کوي خو د خپلې دعوې د ثابتولو لپاره هیڅ ډول ثبوت نشي وړاندې کولی، ځکه چې ټي ټي پي د افغانستان پر خاوره نه بلکې د پاکستان دننه شتون لري او له هلته څخه خپلې جګړه ییزې چارې پر مخ وړي. د ټي ټي پي ټول قیادت له وزیرستانه تر سواته پورې په خپلو مرکزونو کې موجود دی او په نږدې وختونو کې د دوی یو شمېر قمندانان د خپلو سیمو دننه د پاکستاني ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي هم دي. له بل خوا د پاکستاني استازي دا ادعا چې ګواکې افغان حکومت ټي ټي پي ته پرمختللې وسلې ورکړي دي هم په بشپړه توګه بې اساسه ده، ځکه چې عصري امریکایي وسلې د ختیځ نه تر لویدیځ پورې په ټولو تورو بازارونو یعنې بلیک مارکیټونو کې موجودې دي او هر څوک کولی شي په اسانۍ سره یې ترلاسه کړي. د دې وسلو یوه لویه برخه د کراچۍ په بندرونو کې له هغو امریکایي کانټینرونو څخه غلا شوې ده چې افغانستان ته د تباهۍ او جګړې لپاره راوړل کېدې. دغه کانټینرونه د پاکستان د پوځ جنرالانو مات کړل او وسلې په تور بازار کې وپلورلې. پاکستان ته په کار ده چې خپلې کورنۍ ستونزې او ناکامۍ په افغانستان ور ټپ نه کړي. ټي ټي پي ستاسو خپله مسله ده چې ستاسو د غلطو پالیسیو له امله رامنځته شوې ده، نو پر افغانستان د تور پورې کولو پر ځای ښه به وي چې خپلو کړنو ته کتنه وکړئ. تاسو ته په افغانستان کې ستونزې، نیمګړتیاوې او د بشري حقونو سرغړونې ښکاري، خو له وزیرستانه تر بلوچستانه د بشري حقونو خراب وضعیت او خپل ظلمونه نه درته ښکاري. خپلې کړنې مو وڅېړئ، که موږ یې درښایو نو بیا هم تاسو شکایت کوئ. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.